د ورور سوال کړی دی چې یو سړی سجده ولګوي او په سجده کې بیا د ده یعنی د بدن سزې ګریږي او دی وګرئ لاس اوچت کړي نو دې سره د ده دا مونځ او سجده باطلیږي او که نه الجواب اول دا خبره یاده کړئ چې سجده په 7 اندامونو باندې لګول دا واجب دي حدیث ته صحیح بخاري او صحیح مسلم دی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده امرت ان اسجد على 7 اعظم ما ته دا امر کړی شوی دی چې زه په 7 اندامونو باندې سجده ولګوم تندی پوزه د دواړه یو شو او 2 لاسونه او زنګونان 2 او 2 خپې د خپو د ګوتو د سرونه دا ټول وشو نو دا واجب دی چې ته به سجده په دې باندې لګې الا که په دې کې یو اندام داسې چې هغه زخمي او سړی معذور هغه جدا خبره ده استثنایي حالات دي خو عامو حالاتو کې دا 7 اندامونه په سجده کې په ځمکه باندې لګول دا واجب دي دې نه بغیر سجده نه صحیح کېږي او چې سجده دې صحیح نه شو نو رکات دې نه صحیح کېږي او چې رکات دې صحیح نه شو نو مونځ دې نه صحیح کېږي ښه اوس یو سړی د سجدې ولګوله یعنی سجده یو پیر په دې 7 اندامونو لګول لازم دي ویې لګوله سجده په دې 7 اندامونو او څه وخت دپاره پکې یو اندام اوچت کړو لکه څنګه چې ورور وایي چې اوس بدن کې یو ځای ګریږي او ده دا لاس ښی لاس راواغېسته ځان یې پرې وګرو داسې نو ده څه وخته پورې په 7 اندامونو سجده نه ده لګولې که نه خو لګولې ده یو وخت کې لګولې ده چې ویې لګوله نو سجدې څه ده وشوه چې ویې لګوله نو سجدې وشوه ښه که چېرته پوره سجده کې د ده کچل کړی چې یو اندام پکې بری بیا ونه شوه لکه بعض ملګري دا تپوس کوي بعض کسان چې سجدې له لاړ شي د خپې اوچتې کړي د خپو دا ګوتې چې دی دا نه لګوي په دې ځمکه باندې د هغې هم دا جواب دی که چېرته د سجده د اول نه د اخره پورې د خپې اوچتې کړي نو سجده وشوه نه ده شي ښه د خپې لګولې دي په ځمکه او په منځ کې پکې اوچته کړه خپې اوچته کړه سجده وشوه وشوه ولې وشوه ځکه چې یو پیرې پوره سجده هغه کړې ده اگر که د اوچتول مناسب نه و الا عذر لکه سړی دومره مجبوره شو چې یعنی بدن یو ځای ګریږي او بغیر د هغې نه ګزاره نه کېږي کله داسې ماشي داسې نه چې معمولي یو ځای دغه شو بل ته یو ځل سره شروع کړي که نه کله سړی صبر کوي ته الله ته په سجده باندې پروت وي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله یو سړی سجدې له لاړ شي او د سجدې نه سر راوچت کړي او د سجده مثال کې په کاڼو کې او په شګو کې ولګول په دې تندي باندې دا څه ولګېدو کاڼي یا خاوره دا مانځه کې مه لرې کوه ځکه چې مونځ څه غواړي عجزي خشوع چې ته الله ته عجز یې ستا بدن په سکون په اطمینان او دا نه چې دا ځای کله ګرې او کله دا ځای ګرې او بس پکې لا په مانځه کې او د الله نه حیا پکار او دا بس پکې له منډه کله په یو خپه کېږي او کله په بله کله په یو خپه کېږي او کله په بله او څوک ټوپۍ پورې ونښلي او څوک به ګړۍ پورې ونښلي او څوک مخې ته ګوري او څوک ښي ته او ګس ته او یو ته او بل ته دا ټولې طریقې غلطې دي مانځه کې چې ولاړې نو په خشوع په اطمینان په سکون سره به ولاړې بهرحال جواب یې دغه دی که چېرته سجدې په 7 اندامونو لګولي نو سجدې شوې ده والله اعلم